ویل چې ستا غمونو ته ولاړ تل کمرکس یم خوار مې مه ګڼه د یوه رقیب خو بس یم او که اکیر یم خو د تا په نظر ښکارم د اغیار په نظر یو نه یم لس یم د نظم دی مختصر وایي چې یو رب عرش و په اوبو و هم نیولی فرشتو و نور نه مځکه نه اسمان و نه په نام چېرته انسان و عجیبه غوندې دوران و صرف یو رب المنان و خو الله چې اراده شوه جوړه دا رنګ نظاره شوه لاندې مځکه پاس اسمان شو نمر سپوږمۍ هم رعیان شو غرونه هم ګوره هر آن شو دریابونه هم روان شو جوړ دوزخ شو او جنت شو هم ظاهر د رب قدرت شو او بیا پیدا الله ادم کو په جنت کې یې هم دم کو بل هوا یې ورلمم کو بل آزاد یې له هر غم کو په خوندو کې مبتلا کو خو له یوه درخت یې په شا کو خو شیطان ازلی دشمن ده وسوسه د فریبجن ده دروغجن ده مکرجن ده دا جوړ وینه کې پیوند ده دې شیطان ادم دوکه کو په د درخت یې اموخته کو بیا ادم جنت بهر شو په توبو د پاک اکبر شو ستړی یخ شو او په لمر شو 40 کاله ښه او تر شو وسیله میم یې نجات شو زړه سکون یې عرفات شو بیا ادم زمونو زور شو ځنې سپین او ځنې تور شو څوک خلاف د پلار او مور شو څوک قاتل د خپل ورور شو قومیت د شاخ پیچان شو نبی قریشو له خاندان شو بیا نبی امت د پاره کړې دعا له کردګار یې ویل ای رب غفاره ما امت بچ کړه ناره الله ویل چې پرهیزګار وي نه عذاب نه بیا ډار چا صدیق چې صداقت شي چې عمر یې عدالت شي چې عثمان یې سخاوت شي چې عالی یې شجاعت شي دا کامیاب په هر میدان وي دا کردار د مسلمان مختصر متعد مکتب ته ورځم ډاکټر صاحب ویل چې که غریب نه و شکر ګزار به نه و که بیمار نه وای رب یادګار به نه و که دوزخ نه و خدای نه ډار به نه و که مرګای نه وای نو دلدار به نه و مشاله سوچ کوه فکر کوه د باقي ژوند د الله ذکر کوه